سوالونه دي تاسو نه، لیکن ډېر شارټ سوالونه به تاسو نه کوم. که تاسو مهرباني وکړئ چې د دې جواب راکړئ. تاسو ځان له افغاني وایي یا پاکستاني وایي وروره؟ تاسو زه ځان له افغاني وایم که پاکستاني وایم؟ جی جی. افغاني څوک وي؟ فخر پښتونخوا صاحب. افغاني د مثال په تور د کوم چې افغانستان سره تعلق لري. نو زه د افغانستان یم. نو تاسو د افغانستان یې؟ تا نه تپوس کوم، زه د کوم ځای یم؟ تاسو جی زه خو دا وایم چې تاسو وګورئ نن 1400 سال پهلې دلته دې خاورې کې د کې پی کې خاوره چې کوم دی دې کې پښتون نه و، نو دې کې دا هزاره پروینس و اور دې ته چې دا پښتانه راغلي دي مثال په تور دلته هندو سپیکینګ هندو ریلیجن اور پنجابي سپیکینګ خلک وو، دا چې راغلي وو دلته مثال په تور ډېر غټ جنوسایډ کړی و، بیا د خاورې نیولې و، نو نه بعد دا خلک سیټل شوي دي. که تاسو دلته وګورئ مثال په تور د افغانستان پوره آبادي چې تاسو وګورئ 40 میلیون دی. فخر پښتونخوا صاحب لري نو زه غواړم دا مسله حل کړو. دلته تاسو وی د افغانستان نه پښتانه راغلي و، دلته د افغانستان نه چې پښتانه راغلي و هغه افغانانو یاره چې افغانستان ظاهر خبره ده. جی بالکل. نو مونږ د هغې نسل و. نو تاسو جی بالکل د هغې نسل یې، خو تاسو خو نو بیا تاسو ماجر شوي که نه؟ تاسو خو دلته ماجر راغلی. تاسو د خبره دا دی چې تاسو دلته کلیم کوئ چې اټک پورې افغانستان دی، دا دی هغه دی، تاسو خو خپله دلته ماجر راغلی، نو تاسو څه کلیم دی دلته؟ د خاورې خو پنجابي سپیکینګ اور اردو سپیکینګ هندي سپیکینګ خلکو دلته مثال په تور تاسو سوات کې وګورئ، سوات کې مندر شته اور بلوچستان کې مندر شته، داسې د آثار شته مثال په تور. اور بیا تاسو دلته خپل برډونه چې چلوي همیشه تاسو پښتو کې خبرې کوئ. پښتو خو د افغانستان قومي زبان دی، زمونږ قومي زبان خو اردو دی. که تاسو خپل ځان له پاکستاني وایي نو بیا تاسو کوشش وکړئ چې تاسو د افغانیانو قومي زبان استعمال نه کړئ، د پاکستانیانو قومي زبان استعمال کړئ. صحیح. ډېره ښکلې خبره دی که جانان. د قومي زبان زمونږ اردو ده که نه؟ جی. اردو په کوم ځای کې جوړه شوې ده؟ اردو دا د دې هغه چې کوم دی کراچي سره تعلق لري اور هندوستان سره تعلق لري. اردو کوم ځای نه راوتې ده؟ انډیا سره. انډیا. نو بیا خو اردو ماجره ژبه شوه که نه؟ جی بیا خو اردو ماجره ژبه شوه که نه؟ اردو خو د ماجرانو ژبه شوه که نه؟ جی نه دلته دا دې خاورې کې دا ټول اردو سپیکینګ خلکو، پنجابي سپیکینګ خلکو، دلته پښتون نه و. پښتون چې دلته راغلی دی دلته ماجر راغلی دی. زما دا خبره دی. دا تاسو یوسف زی قوم وګورئ، نه 500 سال پہلے یا 600 سال پہلے یا 300 سال پہلے دلته ماجر راغلی دی. خلیل قوم تاسو وګورئ، مومند وګورئ، افریدی وګورئ، دا خو دې خاورې سره علاقه نه لري، دا خو ټول ماجر راغلی دي دلته. بالکل جانان. نو بیا په کار دی چې تاسو لاړ شئ، ځکه چې دلته تاسو وګورئ 40 میلیون د پوره افغانستان آبادي دی، بیا 40 میلیون ډاکومنټډ پښتانه چې کوم دي دلته کې پی کې ژوند کوي، اور د ان ډاکومنټډ چې کوم دي د دې ټوټل آبادي تقریبا 70 میلیون یا 80 میلیون دی. نو بیا دومره پښتانه سرنګ دلته خیبر پښتونخوا په شان وړوکې ځای کې رهایش کوي اور افغانستان نه پرېښی دی. داسې خو نه کېږي. تاسو چې دلته راغلی وئ ستاسو مقصد دا و چې تاسو دلته ټیک اوور کې. نو الحمدلله زمونږ د آبا و اجداد چې کوم دي الله دې وبخي، تاسو له شکست ورکړی او تاسو احمد شاه ابدالي له شکست ورکړی و، نو تاسو نه چې دا هغه نیولې دی په کار دی چې تاسو د دې ځي دا کوم قوانین چې دي د هغه احترام وکړئ. دا ټیک خبره نه ده چې تاسو بغاوت کوئ یا د افغان یادوئ افغان، دا خبره مه کوئ. تاسو بخانه خبره کوم دا د پاکستان متحده پاکستان باغی سے تاسو ورګه تاسو راځم نه کو جانان بغاوت نه کو، خو تاسو په منطق کې دوه درې ستونزې دي زم چې هغه د حل کوم او زه ډیر خوشاله شوم چې تراله دلته موږ سره کېناستې.
پیلنې خبره تاسو وکړه چې د تزانته مال په لتا سوال وکړو چې تزانته افغاني وي که پاکستاني وي او ته وې چې د افغانستان پښتانه راغلي د ځېونی ولو نو چې افغانستان پښتانه راغلي خو افغانانو کړه او موږ د غي نسلونو زه د غي نسل یم نو بیا ته مونږ ته پوښتنه څنګه کې چې ته افغاني که پاکستاني مطلب دا دی چې ته په خپلم کنفیوز یې ته نه پوهې خو زه دې پوهوم جانان ها ته وې چې د افغانستان قومي ژبه پښتو ده او دغه قومي ژبه اردو ده نو موږ به اردو وایو حالانکه اردو د حیدرآباد دکن کې جوړه شوې ده هندستان کې اردو کزه د ځمکې ته ماجر یم نو د پاکستان ټول قانون چې دغه ماجر شو کزه ماجر یم د پاکستان ټول نظام بیا ماجر شو ځکه چې قومي ژبه ستا اردو ده ستا هر څه په اردو کې دي نو مطلب دا دی چې دا د ماجرانو ځمکه ده د دې کې ژبه ماجر ده بیا قومي ترانه ستا په فارسی کې ده نو فارسی ماجر ژبه ده نو دا خو هر څه ماجر دي خو د یو ماجر شي نم ته تکلیف نشته ته صرف زمانه تکلیف ده د ماجر ژبې نه ته تکلیف نشته د ماجر ترانی نه ته تکلیف نشته د ماجر قانون نه ته تکلیف نشته پاکستان قومي زبان څه دی حمزه بھائی اردو دې کنه جانا نو بس اردو کې تاسو خبرې کوئ اردو دا خود پښتو خو د افغانیانو قومي زبان دی تاسو افغانیان چې تاسو افغانستان سره تاسو تعلق لري چې تاسو دلته پښتو کې خبرې کوئ ښه زه به دې پوه کوم جانان ښه پاکستان چا جوړ کړی دی قائد اعظم بابا ښه جی قائد اعظم دغه چې و د لورډ ماونټ بیټن چې اخیری گورنر جنرال و وایسرای و لورډ ماونټ بیټن نو قائد اعظم بابا چې دا جوړولو قائد اعظم بابا چانه اجازه غشته او چې قائد اعظم بابا یو مشر